یو ښکاری دی یو اوسۍ نیولې ده او دا اوسۍ چې ده د ښکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي ښکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فراغه ښکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسۍ مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي اوسۍ نه تاسو کو چې ولی دومره وکش بکش کې او اوسۍ ورته وی چې د دې غره شاته مې یو دو بچی دي ځان ته دل اخلاصومه چې دومره مې پرېده چې غیله ته ورکم نو بیا راځم درته نو حضور علیہ السلام ورته فرمایله ښکاری ته چې دا اوسۍ داسي وای چې بچوله ته ورکوم نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره کدا اوسۍ رانه نو تاوان به زه درکم خدا پرېدا اوسۍ چې پرېخو حضور علیہ السلام د اوسۍ په ضمانت کې کېناست چې کېناست اوسۍ په منډه لاړه او بچو ته وی چې زر ته اوروي د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولې ا بچو ورته وی چې ستمون ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي مور مخ کې او بچي ورپسې مور چراله ښکاری ته حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خورالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی می وای چې مونږ د په ناموس قربان یو مونږ هم د ښکاری شو